السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې تاسو ټول به حیرانه کړي. دوستانو تاسو زما د موبایل په سکرین لیدلی سئ چې ما آنلاین زده کړه لیکلې ده. کله چې وګورئ دوستانو زه په دغه نوم باندې کلیک وکړم د هغه کومه دوستانو ماته په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن خلاصوي. هغه که تاسو یوټیوب خلاصوئ، که تاسو فیسبوک خلاصوئ، د هغه کوم دوستانو که تاسو واتساپ خلاصوئ، که هر اپلیکیشن خلاصوئ هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ورښودلی سئ. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه کې د خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د هغه کومه تاسو دغه خلاص کړئ او بیا به تاسو له دغه اپلیکیشن څخه ډایرکټ ووځئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو له دغه اپلیکیشن څخه ووځئ د هغه کوم دوستانو دلته به تاسو راسئ د موبایل په سکرین باندې باید دوه سکرین ته کلیک ونیسئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو دوه سکرین ته کلیک ونیسئ دلته ګورئ دوستانو دلته تاسو ته والپیپر راړوي تیمسو ویډجټسو اینډ هوم سکرین سیټینګسو. نو ګورئ دوستانو دلته به تاسو راسئ په ویډجټ باندې به کلیک وکړئ او د هغه کوم اني ټکسټ ویډجټ ما دلته اډ کړی ده دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او تاسو که غواړئ چې هر سایز ور وښایاست تاسو به په هغه سایز باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو ما هغه سایز راواخیستی او د هغه سایز زه دلته ایږدمه. کله چې وګورئ دوستانو تاسو په هغه سایز باندې کلیک وکړئ د هغه څخه بیا تاسو راسئ په دغه ویډجټ باندې به کلیک سره وکړئ. نو ګورئ دوستانو کله چې تاسو په دغه ویډجټ باندې کلیک وکړئ دغه ویډجټ به دلته تاسو ته خلاص شي. نو کله چې وګورئ دوستانو دغه دلته تاسو ته خلاص شو د هغه کوم یور ټکسټ هیر دلته دوستانو تاسو خپل ټکسټ ورکولی شئ. که تاسو غواړئ چې خپل نوم ورکړئ تاسو خپل نوم هم ورکولی شئ او د هغه کوم ګورئ دوستانو که تاسو غواړئ چې د خپل چینل نوم ورکړئ تاسو د خپل چینل نوم هم ورکولی شئ. نو ګورئ دوستانو ما کلیم الله ورکړئ د هغه کوم دغه اوکې کوي. نو ګورئ دوستانو دغه زه اوس ناټ ناو کومه د هغه کوم میک ټرانسپیرنټ بیکګراوند کله چې تاسو له دې څخه ټیک مارک ختم کړئ بیا به هلته بیکګراوند سره روان وي او که تاسو غواړئ چې بیکګراوند یې نه وي نو بیا به دلته دوستانو تاسو په میک ټرانسپیرنټ بیکګراوند باندې به تاسو ټیک مارک نښان ودروئ. د هغه کوم اکشن اون ویډجټ کلیک کله چې تاسو په دغه ویډجټ باندې یعنې تاسو په دغه نوم باندې کلیک وکړئ تاسو د کوم اپلیکیشن خلاصیږي. نو ګوره دوستانو زه ورته ماته د واتساپ خلاصیږي ما واتساپ ور وچوئ او د هغه کوم دوستانو سلیکټ فونټ که غواړئ چې هر فونټ ورکړئ دلته به تاسو په هغه فونټ باندې کلیک وکړئ. د هغه کوم فونټ کلر که تاسو غواړئ چې فونټ ته هر کوم کلر ورکړئ تاسو په هغه کلر ور وښایاست او دغه به تاسو اوکې کړئ او د هغه کوم دوستانو د فونټ په سایز کې به دلته تاسو فونټ سایز ورښولی شئ. غواړئ چې د فونټ سایز څونه غټ کړئ او څونه یې کوچنی کړئ هغه دلته تاسو ورښولی شئ. نو دغه به دوستانو تاسو اوکې کړئ او بېرته به تاسو له دې څخه ووځئ. نو ګوره دوستانو دلته اوس کلیم الله را روان ده. کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم ماته به وایي واتساپ خلاص شي. د هغه رقم که تاسو بل ویډجټ اډ کړئ په بل یو هم تاسو اډولی شئ. تاسو په یوه موبایل کې بیخي زیات ویډجټ اډولی شئ. د هغه رقم ګوره دوستانو که تاسو واتساپ لیکئ یا به تاسو په واتساپ باندې کلیک وکړئ هغه به تاسو ته واتساپ خلاص شي. یعنې که تاسو هر نوم ورکړئ او هر اپلیکیشن ور وښایاست هغه به بیا دلته دی تاسو ته دعوتنامه په ذریعه تاسو ته خلاصوي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو لینک یې ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده له هغه ځای څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوی ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د دار کوم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د ویښو نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.